چې ماشومان پس جمع کول د حلقې ماشومان د تربیت د فار جمع کول بالکل جائز ده. امام بخاری صحیح بخاری کتاب باب یې خد کتاب الاذان کی چې یو سړی منبر ته وخی جو خلکو ته منځ کوي خو د اراده د مانځه نه صرف دې د لپاره منځ کوي خلکو ته تعلیم ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم خپل خلکو له تعلیمي منځ کړو چې تاسو ماته ګورئ منبر باندې اوچت وخت عام اصول دا دي چې امام چې اوچت مقتدیان کته دا ناروا ده خو د تعلیم د لپاره چې منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم منبر ته وخت ماته ګورئ الله اکبر وای رکوع په منبر وکړه او سجدي ته کوز را کوشو اصل المنبر جړلو تر کوش بیا بل رکعت بیا بر ور وخت ماته ګورئ او زما اقتدا کوي تعلیما یو تعلیم مخکې کول چې هغه د منځب اصول پیږي هغه پس نور خلک ولاړي څه غټ کسان پس ولاړي او د منځب ترتیب او د هغه تدریب او طریقې زده کوي او منځه غاسکار زده کوي ان شاء الله دا خبره جایز ده. دیونه امام بخاری د سی باب میخه ده چې یو مسله ده چې پاږي کې ټیم د منځه نه دی او بغیر د ټیم نه سره خلک منځه ته ودرې دي د فرش د منځه چل مونږ ورته ورخې دي جایز ده و بغیر د ټیم نه سره او د خلکو ته کې چې تاسو ته او د چل درخم دا او د ټیم نه د منځه د جایز ده. نو دا حدیث به کې راوړ دي او د ترغیب او د تدریب د لپاره واړه ماشومان د حلقې منځ کې یاغه ته وړو کې الګ مخکې جمع ور کوي قاری سي وته اسکار او طریقه د منځه د خپود لګولو د قیدې د کې نستلو خي ان شاء الله به دې کې خیر ده او الله رب العالمین دې موږ د قران او حدیث د صحیح عمل او د صحیح دعوت کولو توفیق